د هیواد په 21 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین پیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دې پړاو کې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا له هیواد څخه د دغه ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. هغه ولایتونه چې 21 ولایتونه په عموم کې په دغه کمپاین کې په بر کې دي، په دغه ولایتونو کې به د 15 کال څخه کم عمر څومره چې ماشومان هغوی ته واکسین تطبیق کیږي. په دې کمپاین کې زموږ موخه 2.8 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کول دي. البته په مخکینیو کمپاینونو کې زموږ اندازه هم یو څه اندازه پورته او په ځینو کمپاینونو کې به 2 میلیونه زموږ هدف او په ځینو کې نه. په دغه کې 2.8 میلیونه زموږ موخه ده. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د پولیو تر ټولو ډیری مثبت پیښې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې ثبت شوي دي او دغه وزارت 2 ورځې وړاندې هم په دغه زون کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړ. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال خپلو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. خواست بنده از خانواده‌هایی است که واقعا به می واکسین پولیو اهمیت بدهد و به کل مراکز واکسین که اگر دسترسی ندارد تا حد توان در ارتباط شود یا اطفال خود را به کلینیک ها ببره یا معلومات بخواهد که بر نحوی اطفال را باید واکسین بکنند. کمک بکنند که اطفال افغانستان، اونایی که مطابق پالیسی کمیسیون واکسین واجد شرایط برای واکسن است، اونا واکسن شود تا آینده آباد، آینده به دور از فلج، با آینده صحتمند داشته باشند. په روان کال کې په هیواد کې د ګوزڼ ضد واکسین د پلي کېدو دا اووم پړاو کمپاین ده. د عامه روغتیا وزارت د راپورونو پر بنسټ د کال له پیله تر دمګړۍ په هیواد کې د ګوزڼ 6 پیښې ثبت شوي دي.